د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد د انګام کې د نوې جوړېدونکو پوستو لیدنه کړې. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. د طالبانو دفاع وزارت وایي د دوی وزیر مولوي یعقوب د جمعې په ورځ ډیورنډ کرښې ته څیرمه د انګام ولسوالۍ ته سفر کړی او پنشاهي کنډو کې د میشت خپلې ټولۍ له نږدې لیدلي او دغلته د نوې جوړېدونکي پوستو چارې ارزولې دي. اعلامیه کې ویل شوي مولوي یعقوب خپلو جنګیالیو ته د هیواد له پولو او ځمکنۍ بشپړتیا د دفاع لپاره لازمې سپارښتنې کړي او د نورو پوستو پر جوړولو سربیره یې د هر اړخیزه امکاناتو او اکمالاتو ژمنه هم کړې ده. ملي دفاع وزارت په خپل رسمي ایکس نن ماخوستن کونړ ته د مولوي محمد یعقوب مجاهد د سفر خبر ورکړی. ملي دفاع وزارت ویلي چې مولوي محمد یعقوب مجاهد 201 خالد بن ولید قلو اردو قماندان مولوي عبدالصبور ابو جانا او د ګڼو نورو مسؤلینو په ملتیا نن جمعه ماسپښین کونړ ته تللی او د انګام ولسوالۍ ډیورنډ فرضي کرښې په اوږدو کې له پراته ټولې او هلته له نوي جوړېدونکو پوستو او پل څخه لیدنه ترسره کړې. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا هم په الله سپارم. ښې چارې، ښه وخت.